د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی په مشرۍ د ننګرهار ولایت د اماراتي ادارو د ارزونې کمیټې د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ادارې څخه لیدنه او نظارت ترسره کړ. کمیټې غړو ته د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون امیر مولوي امان الله عادل د رادیو ټلویزیون د کارونو په تړاو معلومات ورکړل او د کارونو ښه والي لپاره یې ځینې غوښتنې وکړې. عادل ملي رادیو ټلویزیون د ټولو ادارو فعالیتونو د منعکس کولو لپاره ښه وسیله یاده کړه. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي د ملي رادیو ټلویزیون کارونه د پخوا په پرتله بهتر شوي چې په خبره لا بهتروالي لپاره د دې ادارې د امیر مولوي امان الله عادل غوښتنې هم واورېدې. زموږ هدف او موخه د دې نظارت نه په دې ادارې ته چې راغلي یو هغه د ادارې کارونو د لیدنې په موخه باندې راغلي وو چې موږ هغه ورزو تر څو په راتلونکي کې د ادارې برخه کې ښه پرمختګونه رامنځته شي. نو خوشبختانه دلته چې موږ دا کوم لیدنه وکړه نظارت مو کوي الحمدلله کارونه ډېر ښه منسجم او ښه برابر او په اداري برخه کې الحمدلله ښه مثبت فعالیتونه وجود درلودو. اماراتي ادارو د ارزونې په دغه کمیټه کې چې مشري د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس کوي د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس مولوي مطیع الله طلحه او د ولایت مقام د بشري سرچینو استازي ملتیا کوله.